په کتابو کې اخرنی کتاب چې الله سبحانه وتعالی بیا بل کتاب نه دی نازل کړی دغه قرآن دی. دا قرآن هغه کتاب دی چې د دې نه وروسته بل آسماني کتاب نه سره او نه راځي. اخرنی کتاب دا دی. دا در ټولو کتابونو افضل کتاب دغه دی کوم چې ما ستا په کور کې پروت دی او په میاشتو یې موږ به تلاوت ته نه یو خلاص. دا هغه کتاب دی. دا په کومو خوارۍ راغلی دا اسلامي تاریخ وګورئ. یو آیات چې به یوه صحابي زده کوي د اور نیزې به پر سړی کړی. یو آیات. سمیه د اسلام لومړنۍ زنانه شهیده په دغه قرآن باندې شهید شي. لیکن نن زموږ د قرآن سره کومه وفا ده؟ زموږ د قرآن زموږ په معاشره کې د قرآن عزت موږ دا بولو چې هر کال باید لکه ځان ته چې جامې ورکوې قرآن ته به هم یوه جامه ورکوې نوې نوې چې ویې ګورې په 11 ټوکرانو کې پیچلې. دا د قرآن عزت نه دی. دا چې ته خلاصوې دومره وخت تېرېږي دا په تلاوت باندې سر کړه. د قرآن عزت دا هم دی هغه هم دی. اصلي د قرآن عزت دا دی چې ته روزانه د ده په تلاوت باندې ځان مشرفه کړې. د خپلې ورځې ابتدا د خپل سهار د برکت وخت ابتدا په دغه یسو تلاوت باندې وکړي او د قرآن په دې یسو آیاتو باندې ځان مشرفه کړي. لیکن موږ د ورځې ابتدا په مبارک وخت کې په چی سره کو؟ په خوب سره. یا لمونځ کړی یا نه کړي. په جومات خو بیخي اوس کم دی چې وګورې یوې خوا او بلې خوا ته مخ واړی بې سپین ږیرو بل څوک نه معلومېږي. هغه چې هلته د خپلې مېرمنې پر څنګ باندې لمونځ وکړي او پر هغه ځای راواړي کله خولۍ لا د لاسه نه کېږي چې پر سر یې کړي. د دې څه بیا ته د قرآن د تلاوت څه امید کوې؟ د دې څه بیا د رزق د پراخۍ څه امید کېږي؟ د رزق د برکت څه امید کېږي؟ بیا نو دی په تعویزو په دمو باندې ستړی د رزق دپاره یو تعویز راکړه د برکت د کاروبار لپاره یو تعویز راکړه. د کاروبار وخت خو تا ټول په نحوست باندې تېر کړي په خوب دي تېر کړي په بې برکتي دي تېر کړي. نبي علیه الصلات وسلام خپلې لورکۍ فاطمه رضی الله عنها ته وایي دا د برکت وخت دی. د دې برکتونه لاس ته راوړه. کوم کس چې په مسجد کې کښېنسي د سهار د لمانځه نه وروسته د لمر ختو پرې او بیا لمر راوختي 4 رکاته یا 2 رکاته د اشراق لمونځ وکړي او بیا رالي کور ته بیا د دې سړي د خپل زندګۍ په خوشحالۍ باندې او د رزق په برکت باندې به د خپل بیا پوهېږي. موږ ټوله زندګي عجیبه د نور له تعصر لاندې تېره کوي. دا هغه خوب زموږ ده په دې پښتني سیمه کې 20 کاله در مخه ډېر غټ عیب سمجېدی. خلکو ډېر بد ورته ویل دا د سهار خوبې والا دې سره تعلق مه ساته. لیکن نن د اغیارو سره موږ دونې ورځ په ورځ راوړو. اوس موږ په معاشره کې ماډرن هغه دی چې د سهار وختي خوب کوي. ښه تجار هغه دی چې سهار وختي په بیده سي او پر 10 بجې راکښېني بیا د ده ناشته برابرېږي بیا د کاروبار ته راوباسي. ستا اسلام څه وایي؟ صحیح دی خوب حرام نه دی ناروا نه دی لیکن هغه چې فضیلت او برکت دی دغه دې د لاسه ورکړه. دا لږ شی معمولي شی ته بولي. لهذا دغه قرآن چې کوم دی چې موږ او تاسو شا ورګرځولې ده په تلاوت باندې ځان نه ستړی کوو. د تلاوت دپاره رااخیستلو ته یې دومره زور راته غواړي لکه غره ته چې تېر. دا افضلنی کتاب دی اخرنی کتاب دی در ټولو کتابو افضل کتاب دی.